إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بیان عنوان غالبا مرګرو ته معلوم دی، هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم یو عجیبه خوب لیدلی و. بغیر د اوږدو خبرونه یا د مقدمینه د موضوع خپل شروع کوو، ځکه چې د بیان ټیم ډیر غواړي. رسول صلی الله علیه وسلم به خوبونه لیدو، او د پیغمبرانو د خوبونه چې نه د بالکل رښتیا خوبونه، بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم نبوت په اولنی وخت کې یا په اولنی وخت کې په اول کې د خوبونه ډیر راتلو، لکه څنګه چې عائشه رضی الله عنها حدیث دی. او چې کوم خوب به رسول صلی الله علیه وسلم سره له واقع شاوه، نو د رسول صلی الله علیه وسلم خوب چې دا بالکل رښتیا دی. دا یو حدیث دی د سمره ابن جندب رضی الله عنه چې د امام بخاری دا روایت راوړی دی، اوږد روایت دی، او په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم یو خوب بیانوي چې هغه لیدلی. موږ به هغه حدیث وایو، د هغې نه فایده، او د رسول صلی الله علیه وسلم دا خوب چې دا ډېر عجیبه دی، فایدې به ډېرې زیاتې دي زموږ لپاره. نو حدیث کې راځي چې وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه. سمرة رضي الله عنه وی چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا خبره مرګرو ته ډیره کوله: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ تاسو کې چا خوب خو نه دی لیدلی؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. نه بس چې چا به خوب لیدلی وي، هغه به رسول صلی الله علیه وسلم ته خوب بیان کو، رسول صلی الله علیه وسلم بیا تعبیر راویستو. او د خوب دا مسله چې د ځان له موضوع ده، که الله سبحانه وتعالی چې د ژوند راکړو توفیق راکړو نو دا بیانوو، د ځان له اوږده موضوع ده. خو دومره دې سره یاد ساتئ چې خوب په درې قسمه، او دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کړی ده. یو هغه خوبي چې هغه د الله سبحانه وتعالی طرف نه، دویم هغه خوبي چې هغې ته په عربۍ کې حلم ویل کېږي او د شیطان د طرف نه، او دریم هغه خوبي چې هغې ته اضغاث و احلام ویل کېږي، چې یو سړی په کومه خبره کې شپې سوچ کړي، بس د خوب کو ته هم دغه راځي. د خوب نه مخکې چې ته کومه موضوع کې سوچ کوې، دغه به ته خوب کې راځي. دې ته اضغاث و احلام وایي، د دې هېڅ اعتبار نشته. ښه خوب چې یو سړی ویني نو پکار چې باندې شکر وباسي، او کم سړي سره چې محبت وي او د پته چې هغه زما سره محبت وي او نیک انسان هغه ته بیان کړي، هر چا ته نه بیانوي. او چې داسې بد خوب ویني نه بچا ته نه بیانوي، او ګس طرف ته لاړې تو کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وي، او په کومه ډډه چې پروت هغې بدله کړي، او بل ځان له موضوع ده. خو حدیث کې راځي، ابو هريره حدیث ته امام مسلم راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم الرؤیا ثلاث، خوب په درې قسمه: الرؤیا صالحه بشرا من الله، نیک خوب ښه خوب د الله طرف نه زیری مسلمان ته. والرؤیا من تحزین الشیطان، او دویم هغه خوب دی چې شیطان په د انسان غمجنه کوي. والرؤیا مما يحدث بها الرجل نفسه، او یو هغه خوبي چې انسان ځان سره کوم سوچونه کوي، به هغه د خوب کې راشي. یو حدیث کې درځي او د فائدې لپاره ذکر کوي، امام مسلم راوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پس یو کس راغی، یا رسول الله ما خوب لیدلی. هغه یې څه خوب لیدلی؟ خوب مې دا لیدلی چې زمانه د مری چواله په توره باندې، او زمانه د سر ولیدو، نو بیا لاړم هغه سر مې راوچت کړو، ځان ته مې ولګو، بیا روان شوم. رسول صلی الله علیه وسلم اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامه فلا يحدث به الناس. وی شیطان کله کله په تاسو پورې لوب وکړي، تاسو به خلکو ته بیانوئ، په ځان پورې خلک مه خندوئ. دا بس خوبونه کسان برای غټ غړ ته خطرم بس دا غین راولې چې کته راولې مې د شي چې د شي سره خندا ورشي بس کا دا شیطان ته پوری خندري ته خلکو ته بیانې
دا قسم خوبونه څوک چاته نه بیانوي، دا خو شیطان ټوکې کوي په انسان پورې. و دا څه خوب دی چې سر ته ولیدلی او سر یې بیا راوچت کړی ځان ته یې لګولی او بیا روان شی، نو څه خوب شو؟ اکثر خوبونه داسې چې شیطان په انسان پورې خاندي. نه دا خوب به درې قسمه. بیا د دې تعبیر ومي او د تعبیر دپاره خپل خلک هر سړی تعبیرونه نشي راویستی. نن سبا خو د خلکو تجارت جوړ کړی دی، په دې بس ټیویانو باندې ناست او دغه تعبیرونه راوباسي، په دې باندې پیسې اړي او د کاروبار دی او ډېر زیات شوي. یو خریلی سړی به ناست نه به یې ګیره نه به برید او خلکو ته خوبونه بیانوي، دی ورله تعبیرونه راوباسي، تجارت یې شروع کړی. نو دا خپل یو فن دی، یو علم دی، او بیا سره فایدې لپاره دا خبره ساتئ چې په دې خوبونو کې ډېر پرېوځئ ما. د بعضو کسانو صرف یو غم او هم او سوچ دی، بس ګرځي به چا سره ویلی شي یاره خوب مې لیدلی و ساعت نه کې ما چې ماران پکې ډېر زیات دي، دې به څه مطلب وي. بل ورځ بیا راشي یاره خوب مې لیدلی و چې داسې اوبه دي او پکې مهي پراته دي، دې به ګوره صحیح. بل ورځ بیا راشي خوب مې لیدلی و چې لکه زه داسې روان یم په لاره باندې او پلانې له مخې ته راغی او هغه ماته قهر شو، ماته غوسه شو. بس که خوبونو به سړی دومره نه خري، ژوند یې ټول په دغې کې ورته کړی دی، وقف کړی. او کم سړی چې د خوبونو په تعبیرونو پسې ډېر ګرځي، د دې غریب دقه نور بندګي د الله سبحانه وتعالی هغه عبادتونه هغه هر سړي پاتې شي، بس دقه سوچ کې چې د خوب به څه مطلب. مؤمن سره دې قیسو ټیم نشتی، مؤمن سره دې خبرو ټیم دی. په دې چې ته دې ښکلي تپوسونو کې چې ستا په دین کې ته په ترقۍ شي. موږ دې انکار نه کوو چې د خوب تعبیر لکه نشتی شتي، خو دومره پورې نښلی ما چې بس ستا هر خوب به هغه به یو صحیح خوب وي د الله له طرف نه به که یو خوب داسې چې ستا د زړه په ډېر مطمئن کېږي، ډېر ښه خوب وي، نو خوشحاله شه. او چې ته یو کس ته وایې نیک سړی هغه ته بیان که که تعبیر ته پوس کوي ویې که. خو نن سبا د یو مرض غونته کې جوړ شوی، الله سبحانه وتعالی دې موږ ساتي. چې دویمه خبره ده دغه سړي په خوله باندې خو دقه وایي ما خوب لیدلی دی، که به څه کوم ما خوب لیدلی او دا داسې وشو، د دې ځای لرې ساتل پکار دي. رسول الله وسلم به سحر مانځه نه به د دې ملګرو سره کېناستو، که چا خوب لیدلی ماته بیان کوي. او دې کې څه شک نشي چې رسول الله وسلم تعبیر و بالکل صحیح تعبیر و. نو یو ورځ رسول الله وسلم دې ملګرو ته ووایي چا څه خوب لیدلی؟ هغه وایي رسول الله خوب نه دی لیدلی. او دا د فایدې لپاره یې د ساتي سره چې د شپې په خوب او د سحر په خوب کې فرق نه وي. ګورئ دا بعض کسان وایي خوب مې لیدلی او سحر بانک ته نیمه ګنټه پاتې وه، دا بعض وایي خوب مې لیدلی او د ماسپښین ټیم، په دې کې هېڅ فرق نشته. خو د رسول الله چې سحر د صحابانو تپوس کې دا په دې کې ځکه چې غالبا خوب انسان چې د شپې نه ځکه چې شپې خلک ویده کېږي، او رسول الله دا تپوس په دې کې ځکه چې د شپې غالبا خلک ویده کېږي، خوبونه به یې لیدلي. نو به دغه ورځ صحابه وایي چې یا رسول الله موږ څه نه دي لیدلي. نو بیا ورته رسول الله وایي وانه قال لنا ذات غدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو سحر بیا دا خبره وکړه چې تاسو خوب نه لیدلی، نو زما دا واورئ ما لیدلی. انه اتاني الليل اتيان، په ما پسې دوه کسان د شپې په خوب کې راغلي وو. وانهما قالا لي، او ادوانه کسانو ما ته ووایي چې انطلق، راځي چې زموږ سره ځو. واني انطلقت معهما، زه دغه دوو کسانو سره روان شو. وانا اتينا على رجل مضطجع، نو موږ به یو کس باندې تیر شو، او په یو روایت کې دا راځي چې یو پاکې ځمکې ته یې بوتلمه، هلته یو سړی پروت و. واذا آخر قائم عليه بصخره، او بل کس دا کم چې پروت دی د دې سر ته ولاړ او په لاس کې ورسره کاڼی. واذا هو يهوي بالصخره لرأسه، نو دې دا چلکۍ دا کم چې ولاړ دی چې دا کاڼی د دغه کس د سر له راځي دا کم چې پروت دی. فيثلغ رأسه، نو دا غدا سر چې بالکل چکنی شي، میده شي. فيتدهده الحجر ها هنا، نو دا کاڼی چې دی نو د ګډ وډ لاړ شي، چې ویولي یو کاڼی یو بل طرف ته لاړ شي. فيتبع الحجر فيأخذه، نو بس دا کم چې ولاړ کس یې لاړ شي دا کاڼی بیا راوالي. فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، نو دی چې واپس را رسېږي د هغه سر بالکل بیا صحیح شوی. ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، نو بیا ورسره هغه شان کار کوي لکه څنګه چې اول پرې کړی، بیا د کاڼی خوا لاړ شي، بیا یې راوړي سر برابري، بیا لاړ شي، بیا دا قصه.
قال قلت له ما رسول الله ما وتويج سبحان الله ما هذان سبحان الله رسول تعجبكو سبحان الله دا السوق دي قال لي أغدوان ما توي انطلق مخي تزا فانطلقنا بس مقروانش فأتينا على رجل مستلق لقفاه نمك بيسلي باني تير شو جاغ نيغ بروتو مستلق لقفاه غسلي دوي جي دا سينا ودا خير اسمان ته بالکل سیده پروتي واذا اخر قائم عليه بكلوب من حديد او بل یو کس سره خوا کې ولاړ او دا غسر چې دینه یو کونډه د وسپنی کونډه چې راماته شوی چې او دا غي دي چې تیر خلې سوکي دي یو کونډه وسره ده واذا هو ياتي احد شقي وجهه نو د مخ دی یو طرف ته راشي د مخ دوه طرفونه دي یو خیده بل ګست نو دی یو طرف له سړی راشي فيشرشر شدقه الى قفاه نو دی دا چلو کی چې دا کونډه کومه د اوس باندې چې د بری وخت کی دی وخت کی ولکی نو رايکاږي فيشرشر رايکاږي الى قفاه دې سټه پورې ولې اشاره کوي ندی پورې ټول ارسه وشلې نو دی وخت کی نه واله دې سټه پورې د ټول ارسه وشلې ومنخره الى قفا به کندر والی دی پوز کې ولدي چې کیدی نه چې رايکاږي نه یې سټه پورې ولا بوزي وعينه الى قفا نو بیا ول به سترګې کیدی سټه پورې ولا راکاږي واذا هو ياتي ثم يتحول الى الجانب الاخر ملي بل طرف تروړي نو یو طرف شو کنه ملي بل طرف تش فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول نبز دې پرې دوی می سبانه دغه چلوي کوي چې د ولنی باندې کړه نو دې دغه طرف نه فارغ شوی نه حتى يصح ذلك الجانب كما كان دبل برابر شوی ثم يعود عليه نبي دې را واپسي فيفعل مثل ما فعل في المره الاولى نبي هغه طریقو کې کما چې پاول پیرګه کړي و قال قلت سبحان الله ما هذان وما يجي سبحان الله ده سوق دي وقال لي ما توي چې انطلق مخي تزا فانطلقنا بس موږ روان شو فاتينا على مثل التنور نو په تنور باندې تیر شو فاذا فيه لغط واصوات او په دې تنور کې دنه چغي جوړې وي غوغا پکې جوړه وا فطلعنا فيه نو موږ دې تنور کې د سرونه ورننه وستو فاذا فيه رجال ونساء عرات نو باغی کې لغړ سړی او لغړې زنانه وي واذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم نو دلاندنه د ووري او لمبه براله دوبه دلاندنه اولو فاذا اتاهم ذلك اللهب کله چې به د وور د شغله او د لمبراله ضوضؤ نو دوی بچي خډيري کړي او په یو روایت کې سره دا راځي چې فانطلقنا الى نقب مثل التنور نو موږ د سي په تنور باندې تیر شو اعلاه ضيق واسفله واسع دبرینه د تنور چې تنګو د خله تنګو او لاندې کولاو يتوقد تحته نارا لاندې تور لګیدلو فاذا ارتفعت ارتفعوا نچې د اور به بر راغی د خلک به سره بر رالو حتى كادوا ان يخرجوا تر دې چې نږدې و چې دوی د بهر ته ولیدلې واذا خمدت کله چې د اور کېناستو رجعوا فيها دوی بم کته کېناستو وفيها رجال ونساء عرات او بغي کې لغړي خزي او لغړي شړیو وی مای چې ما هؤلاء دسوک دی وی ما ته وی قال لي انطلق مخ تزا فانطلقنا نو من روان شو فاتينا على نهر نو په نهر باندې تیر شو وی چې احمر مثل الدم او دا نهر یا دا ولا دا بالکل چې نه د ویني بشان تکسروا واذا في النهر رجل سابح يسبح او بدی کې وسړی لګیاده لامبو وهي واذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجاره كثيره او بدی غاړه باندې یو کس ناشته د غسر دنیا کانی خواږه پراته واذا ذلك السابح يسبح ما يسبح دا کم چې لامبو وهي بس لګي لامبي لامبو وهي ګرځي ثم ياتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجاره نبی باغ کس په سراجي کم چې د نهر په غاړه باندې دي او کانی وسره پراته دي فيفغر له فا
د خپل خلو ته کولو کې فیلقمه حجرا هغه ته کاڼي دنه ورواچي فينطلق فيسبح نلارش بیا چې لامبو وي په دغه نهر کې ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فألقمه حجرا نبيا واپس راشي هغه ته بیا کاڼي ورواچي قلت لهما ما هذان وما جدت بكسن سوكتي وقالا لي ما تويجي انطلق مخي فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة نبي صليبا منغرا تير شو چې دغه شکل ډیر ورانو او كأكره ما انت راء رجلا مرأة لکه یو بد سړی چې تینه بس دغه سړی شکلون دي شو فاذا هو عنده نار دغه په خوا کې ور لګیدل او يحشها هغه به د ور تازه کو يسعى حوله او دغه په خوا کې به ګرځیدو قلت لهما ما هذا يموت جدا سوکته قال لي انطلق رسول الله مخکزه فانطلقنا ومن روان شو فاتينا على روضه معتمه فيها من كل نور الربيع نو منګ به یو باغچې ته ننوتو چې هغه غنه ګوره وا سم غنه ګوره باغچه وا فيها من كل نور الربيع بايګي د سپرلی د موسم په شان هر قسمه ګل ملاويدو واذا بين ظهري الروضه رجل طويل لا اكاد ارى راسه طولا في السماء او د باغچې په دې منځ کې یو دنګ سړی ولاړو د ډیر دنګوالي رسول سموي چې ما دغه سر نلیدو واذا حول الرجل من اكثر ولدان رايتهم قط او د دې سړي په خوا کې دنیا ما شومان الناس ډیر شی ما شومان الناس چې دومره چې رسول سموي ما نو لیدلی قلت ما هذا وما هؤلاء دا سوكتي ودغه سوكتي قال لي انطلق ما تيجي مختزه فانطلقنا نمنغ روان شو فاتينا الى دوحه عظيمه نمنغ يوني ترورجو دي غټونه لم ارى دوحه قط اعظم منها ولا احسن ما چې دومره غټونه رسول الله نو لیدل او ندوم رخکولي قال لي ارق فيها اغه دوانو ما تيجي بدي کې دنه وخيجه بدي ونك فارتقينا فيها نمك بدي ونك وختو الى مدينه مبنيه بلبن ذهب ولبن فضه نبدي کې چې موږ د نوختون یو خاریه ته ورسېدو او دا خاریه جوړه شوی د سنه یو خخته د سرو زرو یو خخته د سپینو زرو فاتينا باب المدينه نو موږ د خاریه د دروازې ته ورسېدو فاستفتحنا نو موږ ورټکو ففتح لنا زموږ د پاره ورکولوش فدخلناها موږ ورننوتو د خاریه ته د خارته فتلقانا رجال شطر من خلقهم كاحسن ما انت راي وشطر منهم كاقبح ما انت راي نو موږ یو قوم ملوشي چې دغه د نیم جسم دومره خپلو چې د خپلواله به تانی لیدلې او د یو طرف ډیر بدرنګو چې دومره بدرنګي به ته نه لیدلې ته څه چې مخلوق ته چې یو طرف د خپل یو بل طرف ته بدرنګ دي قال لهم نو دي دوه کسانو د دوه چې کوم رسول سم بوله هغه دغه کسانو ته وي اذهبوا فقعوا في ذلك النهر لا شيء او بدغه النهر چې کوم د ولچ به بدی کې پریوزي دې ته ورکوشي دې کې ولهم بي واذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض نو ولا بيدا رسول صلى الله عليه وسلم چې خپلنه ولوه او د وبې تک سپینی بالکل پړقېدې رڼاوي فذهبوا فوقعوا في دلال بدغ وبوك ورننوت ثم رجعوا إلينا بابنبس وابسلالوا قد ذهب ذلك السوء عنهم نبسغ كما بدرنجي وغتلالا فصاروا في أحسن الصورة والإخكوليش قال لي هذه جنة عدن لدوانو ما توجي داغ جنتي جدا ميشو سيدو باره وهذاك منزلك أو آغا تخكاري دغستا زيري فسما بصري صعودا رسول الله زمان نزل وسلم برلا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء جي كلمة بروكتو نديس قصر ما تخكارشو او ديس بنگلا چاغد تک سپيني وريزي بش اخكاري دا سمخ كل بنگلا قال لي ما توي هذاك منزلك دغستا كور دي قلت لهما بارك الله فيكما رسول الله ما غوتوي چې الله دې پتاوس دوه کې برکت واچي فذراني فادخله ما بريد زدن ورنه نوزه قال ما تو يغدوانو اما الان فلا وسنا توس نيشت له وانت داخله تبو تزي يريق ما زبو تزيق وسنا قلت لهما ما توي فاني رايت منذ الليله عجبا توصل جزا كلام راغلي ما شبيه نزل عجيبا حالاتنا ما فما هذا الذي رايت ندسري جمالي دليه وزدين اخو ابو تر دوه کسان دا بیانې چې
دا سو سقي سوا بعض روایتونه کې اوس حدیث راځي چې کله موږ د دیونه کې دوی وروختو بره او دغه خار ته ورلو فيها رجال شيوخ وشباب پای کې سړي مو ځوانانو بوډاګان پکې مو مطلب دغه جنت کې بوډاګانو مو ځوانانو ټول پکې وو بس هغه خبره شروع کړه قال اما ان سنخبرك وسبد الخبر من درکو اما الرجل الاول هغه ولنه کسو ته څه دا ولنه کسو سری ولا کانه براچو بیا برابرې دو بیا براچو اما الرجل الاول هغه ولنه کسیده الذي اتيت عليه يثلغ راسه بالحجر چې بکانی باندې ولدي بل مرګري د سر او هو غبا دغه سر بچکنی شو میده بشو دا سوکته فانه الرجل ياخذ القران فيرفضه دا کسته چې قران یې ذکر کړی او عمل پینې کې او به پر خو دې یا یاد کړی دی او هر کړی دی وينام عن الصلاه المكتوبه او دا کسته چې د فرض منځنه ودی فرض مو په جمعات کې کیږي او د پروتي د دې جملې سره بودري ګزده خوب په اخره پورې نه بیانوم دا بس کسان خوب ووري به چې مقصد پوره شو نو دا خوب به یو جمله پوره کوم ای سره بلک مختصر تفصیل کو او اخره پوره به دا خوب ان شاء الله پوره شي دا ولنې کسیدنه د مرز بده کې داري چې علم کړه دی خو علم شاته گزار کړه دی قران یې ذکر دی عمل په نه کې قران یاد کړی نه ير کړی دی دوی مرز په کې دی چې فرض موږ کیږي نه د بکور کې د پروتي سزا یې سره د قیامت پورې هغه د سزا ده د قیامت پورې د سزا ده چې د قشم به د سر می د کیږي به برابرۍ په روایت کې راځي الذي رايته يشدخ راسه ودا کوم کس چې تاول د جلا سر ولدي کسانو می د کو او پکانو وشتو فرجل علمه الله القرآن مداغ کست چې الله د قرآن خوله فنام عنه بالليل د شپې به د پروتونه چې د تهجد ابن دیګړي د قرآن پکې وې ولم يعمل فيه بالنهار او د ورځې چې د قرآن باندې عمل نه کړي فيفعل به الى يوم القيامه القيامه پورې د سزا ده ډېر خطرناک خبره علم او عمل علم او عمل دا خبره ده چې د علماو د ملامتي والله لازم دې سره ملامتي دغه چې څه خبره کې توبه سکه توبه عملك یو روایت کې درځي انس بن مالک رضی روایت امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مررت ليله اسري بي اسراء معراج په شپه باندې زه په قوم باندې تیر شوم على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار چې دا غوی د شونډې چې دا په یو قسمه قینچي باندې پرې کېدی او دا قینچیم د ور نه جوړ شي قال قلت من هؤلاء وما تفوسوا دي ملائکه چې دا سوق دي چې د شونډې د ور په قینچي باندې پرې کېږي وما ته وی چې خطباء من اهل الدنيا دا خطیبان دي خطبې چې کوي په دنیا کې ولی خطیبان خوري لوچت خلک دي نو دوی د شونډې د ور په قینچي پرې کېږي ويغوي چې كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم خلقوا ته د خکار امر کو په خپل به نه کو په علم باندې عمل الله په قران کې سوي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ايتسو دعوت ورکوي خلقوا ته د نیکی طرف ته وتنسون انفسكم ځانونه یې کړی وأنتم تتلون الكتاب او حال دجته القرآن ولي يعني الكتاب ده معلوم علم ده سلام مشتي الله سبحانه وتعالى دې قسمه حالاتونه موږ ساتي چې سره بلته نصیحت کوي بخبل په عمل نه کوي د دې مرزيان شتي چې نور ته نصیحتونه کوي بخبل په عمل نه کوي د مولوی صاحب د پاره دی بازو مليون د پاره هر څه حلال دي د هر څه کولای شي خو عمي نه کومه مولوی خو دې خو په دبانې او فتوا لګي د سختي خبرې دا باز کې سم بلی کې دعوت بکې تبلیغ بکې او خپل کور او خپل خپلونه غټول به هغه به پرې خو دی او خپل کور حالات دغې او د لګي خلکو ته بیان کوي نو ګورې دې خبرې نه ځان لري ساتي
شعیب علیہ السلام خپل قوم ته سویلو وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. شعیب علیہ السلام خپل قوم ته وی چې د کم کار نه زتا سو من کوم نو زه نه کوم، د کم کار نه زتا سو من کوم نو زه بیا نه کوم. الله بقرآن کې وی یا ایها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو ولی وایا غسه چې به عمل نه کوي. نو کوم کسره چې علمي د دې به تاسو کې چې به عمل کړی کنه. ابو برزه الاسلمي رضی الله عنه حدیث ته هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل. وی یو انسان د قیامت پر ورځ خپل ځینه مخ کې نشي تللی تر دې چې دغه یو څه ته پوښتنه نه شي. اولنې ته پوښتنه عن عمره فيما افناه چې دا عمر دې بس کې فانی کړی بس کې تیر کړی دی ولته پوښ کوي. دا خو نه چې مزدوري کوو بچی دی او خزه د عمر پلار دی او مزي چرچی دی نه د عمر به ته پوښ کی. وعن علمه فيما فعل او د دې علم به ته پوښ کی چې د علم څومره عمل کړي. دا بعض کسان درسونو کې کینی او دا مسلې یادین خو مرز به کیسه دی عمل نه کوي. عمل زباس کسان پیژنې چې موږ سره به درسونه کینی او سوسو پیری زموږ مسله ورته عمل به نه کوي. لکه مثال دې باز کسان ته لکه مثال کې موږ په درس کې دا مسله خواځه بیان کړی دی چې رفع الیدین د رسول سم متواتر سنت دي دې په عمل نه کوي. دا مسله موږ بار بیان کړی چې ګیره پر خوده دا واجب دي، ګیره وړه کول او خریل دا ګناه کبیره ده دې په عمل نه کوي. او به دې زیاده خو زه مثال دوی په ذکر کړو نو دا خلک دې الله نه ویریږي چې مسله ذکر او عمل به نه کوي. مسله ذکر او عمل به نه کوي. بل تاسو مدام چې دا حدیث د فائدې لپاره پوره کو. رسول صلی الله علیه وسلم وی وعن ماله او د مال بم تاسو کیږي من اين اكتسب وفيما انفق چې د مال د کم ځای نه ګټل او په کم ځای کې لګول دي نه نه جوړ مزيدي چې بس طریقه دی وګټو خو سګټه ریالونه ګټه دې ته مګور چې دوکه بکشتیو کنه دا باز دي شوی دې ته مګور چې دروغ شتیو کنه نه نه دې ته مګور خو سو ګټل غواړي ریالونه بیا دا لګاو د خپل مرزي مطابق دې ته بګینه ګوري چې الله سوی د الله پیغمبر سوی مال به کم ځای کې لګي به کم ځای کې نه لګي دې وسره سوچ نه نو تاسو ته دوم چې ګوري دې به تاسو کی. وعن جسمه فيما ابله او د جسم به تاسو کی چې د بس کې خوري کړي دې به تاسو کی. الله اکبر. یو بل حدیث کې راځي او د امام بخاری ورته راځي حدیث ته چې کله داخلك جهنم ته واچول شي نو عالم بم په جهنم کې نو داخلك ببصيرای شي وتوي چې فلان پلانيه الست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تاخو موږ ته خکر امر کو د بد نه منکور تلته سکه ويا غبوتي چې اني كنت آمر بالمعروف ولا افعله وانهى عن المنكر وافعله. ما به تاسو د خکار وی خو بخپلو به عمل نه کو تاسو مې د غلط نه کول خو زبته نه منه کېدم. دغه زما چې زړه چې نن زته سر په جهنم کې پروت یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بده دعا کوله په صحیح مسلم کې دا دعا ده اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع الا زبنايني سم پتا پوری د کم علم نه چې فائدہ نه ور کوي. علم خو هغه د جستا په تقوا کې ترقی راولي استا په دینداری کې ترقی راولي خو چې علم سره سره استا دینداری کمیږي دا نقصانی علم دی کنه. د علم سره د سړي په تقوا کې سره جي ترقی راځي کمی دی. بعضو کسان ته زه تعجب کې شمه لکه موږ سره د ډیر وخت نه درسونو کې شریک دي او دا غوي د حالاتو د چې موږ وګورو د حالات ورو کم زی ته جي اب کته زینا کم چې نوی کسان شریک شوي دي دا غوي جذبه او دا غوي عمل د غزړونه خي زموږ کسان له یره په کار د چا دینداری چې په کته روانه ده بلکې دینداری په کار چې برځي ګوره او د اخر خاتمه یره کم شړی دینداری چې په کته روانه دي ویری ګوري چې اخر خاتمه الله خراب وکړي. د دینداری په کته روانه د اخر خاتمه د بیماری سره شي او شړی په دینداری کې ترقی روانه د خوري خبره ده ترقی روانه ورځ مړ شو نو د خاتمه بس سره به وشي په نیک عمل سره په ایمان سره به وشي نه دا هغه ولنه کسته سمرزو بده کی قرآن یاد کړو اجازه کړو
عمل پې نه کوو یې کړی و او دویم مرض به کې څه و د فرض منځنه به اوده و الله اکبر الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفت ذکر کړی والذین هم علی صلواتهم یحافظون مؤمنان هغه دي چې د منځونو حفاظت کوي د مؤمن غټ صفت دی د توحید د عقیدې نه بعد د منځه حفاظت کوي الله اکبر د منځه حفاظت مؤمن نه پرېږدي رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ په بیهوشۍ کې بیهوش شو هغه په اوبو اړولې بیهوش کې براغه رسول صلی الله چې بیهوش کې براغه خلکو مونږ کړی دی که نه دی کړی هغه به یا رسول الله ستا انتظار کوي پس رسول مو پاسېدو بیا به راولې بیهوش بیا به اوبو اړو بیا به راپاڅي خو مونځ ترې نه هېرېدو نو بیا چې ورته پته ولګېده چې نور نشم کولی نو عایشه رانه ته ویې ابوبکر صدیق ته ووایي چې امامتي وکړي او بیا نصیحت وکړو الصلات منز او منز دنه پاتې نشي ګوره د رسول الله اخرنی وصیتونه دینه بعد رسول الله وفات شوی منز او منز د رسول الله نصیحت په کوم ورځ چې وفات کېدو باغ سحر له رسول الله د سحر په منځ کې د عائشه رضی د کور طرف نه کوم پړده و هغه دې چې دغه چې وکړو صحابه د ازمري ولې الله اکبر صفونه دې برابر او دغه صفونه دې سیده او ټول ولې خپل تلاوت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو صحابه وی چې نږدې و چې زموږ د منځونو په من خراب شي او خوشاله چې رسول الله خشه ابوبکر صدیق رضی الله عنه شاته راتو رسول الله ته اشاره وکړه نه خپل ځیو درې بار ته نه درځم ابوبکر صدیق رضی الله عنه موږ پورک رسول الله سلام وخندل مسکیش مسکی په دې شو چې ما چې کوم قوم له تربیت ورکړی نه که سبا له زنې منو دوی به منځونو له راځي رسول سم کتو چې زه خو به دې منځ کې دوی سره جومات کې نه زه خو نشم ورته خو چې دوی راغلي که نه راغلي چې وی ګورو جومات ډک پروت دی ماغه کسان راغلي د حق شان ولاړ خخ کلی خشوع کلی منځ رسول سم خوشاله یو تربیت چې ما کوم بوټي چې ما نه حل کړي نو هغه دي چې منځونه وي نه پرېږدي بلکې الله دا ویلي دي چې جهاد په میدان کې هم تاسو مونږ کوئ بل کوم ټیم نه دلته مونږ پاتې کی چې جهاد کې کنه او تور او ټوپک د سره بلاس کې او مخامخ د دشمنی مونږ به پرېږدي مونږ به نه پرېږدي سبحان الله چې د رسول سم اسی بل پرز و کچ تراغه زموږ د جمعتونه ورین چې سبب وي چې دا کوم قوم دی دا زموږ د ذلت غټه وجه دا چې موږ منځونه پرې خو دي او کله چې زموږ جمعتونه د سحر په منځ کې دي چې ډکو لکه د جمعې په ورځ چې جمعې په منځ کې ډکی نه بیا به د امت الله عزت ورکړي چې کله زموږ جمعتونه د سحر په منځ کې دي چې ډکو لکه څنګه چې د جمعې په ورځ د جمعې په منځ کې ډکی بیا به عزت راځي الله دغه مؤمنانو مبارک خبره کوي دا کم چې دي منځونو خیال ساتي دوی له الله سور کوي اولئک هم الوارثون هم دا کسان چې الله دوی وارثان دي دوی ته میراث کې څه شی ملایي چې ګوره دا بس جواب الله ورکي الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله ور جنت الفردوس په میراث کې ورکي چې کوم کسان د منځونو عبادت کوي دا د فردوس وارثان دي الله په بل صورت کوي چې انسان ډېر بے صبر دی چې مصیبت پیراشي نو پر یادونه ډېر کوي چې نعمتونه پیراشي ویل الله بدن کې خرچ نه کوي خو به الله سوی الا المصلين سوی دا کسانو چې منځي عبادت کوي نو دوی د صفت نه یو مطلب چې دا اوچت کسان دي باغ ایتونو کې چې مخ کې لاړ شي نو الله دغه خلکو هغه جزا ذکر کړی د کم چې د منځي عبادت کوي اولئک فی جنات مکرمون الله دا خلکو په جنت کې او عزت من به په جنت کې ډېر غټ عزت د خلکو ته ملایي کو خلک چې د منځي حفاظت کوي فويل للمصلين مغه سړي الذين هم عن صلاتهم ساهون په جهنم کې او خاص کند د خلکو لپاره کم چې منځونه په ټیم نه کوي او دا خلکو لپاره کم چې منځونه کله په کور کې کوي نو کله په جمعات کې کوي خپل مرزي ده کله ډیوټي ټیم د سهار د منځ سره برابرو جو اهلا وسهلا ومرحبا کوم جمعات کې وکاو کنه او کله ډیوټي ټیم نا وخت نو بیا وسکو
بس الله دې معافي وکړي الله غفور رحیم دی وسو جمعه ته پر سره پاسې دی خو نشو او د دې فرق به تعالی محسوس په جمی کې د سحر په منځ کې ډیره غنۍ په وړي کې نه موږ به تجربه ډیره ده ځکه چې امام زما دا خبره په ملاحظه کې چې د جمعه کې څومره کسان یې څومره نه په وړي کې ډیر کمی په جمی کې ډیر نو وجه څه ده ها د جمی شپې لنډې نه د مزدوري ټیم دی کنه سحر موږ تقریبا شپږ بجو ته نږدې کېږي او شپږ بجې ټیکدار راځي یو صحیح ده کنه موږ به وکړو او اوس دا به 3:30 بجې موږ کېږي نو بیا به 2 غنټې خوب کولی شي سړی نو اوس به زه به 3 بجې راپاسم موږ به کوم او بیا به وروسته شپږ بجې ګاډی راځي د پروت دی دا د مؤمن طریقه نه ده رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام ترمذی دا حدیث اورد بریده رضی الله عنه دغه وخت کې العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق څه دی موز فمن تركها فقد كفر چې موز پرې د کافر شو دا خبر ګوري عزت واچي فمن تركها فقد كفر چې موز پرې د کافر شو امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړی من حافظ عليها چاچ نمازي حفاظت کو كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامه د قیامت پرز به د منزل له سده ترنای د دې ایمان دلیل ویدا ونجاة د دې له سبب الله د کامیابی ورک ومن لم يحافظ عليها او چاچ نمازي حفاظت ونه کو په جمعات کې موز نه کو دا اوس لري سدي په جمعات کې موز نه کو دا بس وي الحمدلله سر کونډي اړو مې دغه سره د کټ سره خواک په بابسي زر دوه کاتو ایبه مخللا سره واچو غاړه بشټړ کې مزدوري لوي لکه جمعات کې ځوانان خو جمعات کې ولاړ زمونږ د دې څخه کار خپل کار کو مطلب دا دی چې الله دین زما د خواهشات لاندې دي خو زه خپل خواهشات د الله د دین نه لاندې کوم حالکه مؤمن خپل خواهشات د الله د دین لاندې کوي خواهشات خدا و چې ودشه خو چې کله دی ووري الصلاه خير من النوم بس کمبل خو گزار کی خزړې خوګه نه شریعت ته بچي خو ډېر خوګه دي شریعت ته کنډیشن دي خو شریعت ته پسته تلې شریعت ته مزدوري ده شریعت ته غار سفري دي راشي دې ته مؤمن وي دې ته مسلمان وي خواهشات رواني د دین لاندې کېدي د دین په خواهشات له پاسه کېدي سي او موږ سجل کو دین روانو لاندې کېدو خواهشات له پاسه کېدو الله سبحانه وتعالى دغه سړی به ذلیل ساتي د خواري ساتي ځکه چې په الله یقین نه نو دا کسان دي رسول زموږ چې حفاظت ونه کو د مانزه لم تكن له نور د قیامت پرز بوسرنانی ولا برهان پر خپل ایمان بوسر دلیل نه د قیامت پرز او دې خطرې خبره ده خپل ایمان دلیل بوسر نه ولا نجات او نبول الله کامیابی ور کوي وبدیت وګوره وکانه یوم القیامه مع فرعون وهامان الله به قبر نه چا سره پاسي د فرعون او د هامان او د ابي ابن خلف سره به پاسي د دې غټو کافرانو سره الله د قیامت پر ورځ پاسي د منځي حفاظت کوي الله د جنتیانو باس کړي چې دوی به جنت کې تبوسونه کوي جنت ته چلا چې دوی به د جهنميانو تبوسونه کوي فی جنات يتساءلون جهنم کې بدوی ته پوښتنه کوي د چانه عن المجرمين جهنميان به تاسو کې راخاره به جهنميان به تاسو کې سبوي ما سلككم في سقر السدله تاسو دی ورته تدي دا هو ولنې جواب قالوا ويباوي لم نكن من المصلين من بموز نکوي من به منځي حفاظت نکوي دي لازم جهنم ته راغليو نو مغه سزا ده دغه سړي چې مونږ پری دی او بل دغه سزا کوم چې رسول الله خوب کې ذکر کړی ده نو دا کم کښ شو ها هغه ولنې کښ دوی اما الرجل او هر چې غدویم سړی دی الذي اتيت عليه تپره تیر شوی دویم که څوک دی کونډې والا يشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه پوزه وخکې او سترګې دا په کونډه باندې راخته د کېدو د کوم شي پوری سټه پوری فانه الرجل داغ کسته وګو د کېدی يغدو من بيته چې کله د کور نوزي فيكذب الكذبه
دروغ وي نو بیا سو شي تبلغ الآفاق، نو د دروغ په دنیا کې دي خواره شي. دغه دویم کس دی. نه په دې کې مسله د دروغ ویلو په یو روایت کې سره دي راځي وي دغه کم کس چې تا ولیدو د دویم فکذاب، د سخت دروغجن دی. يحدث بالكذبه چې کله په یو مجلس کې کینی دروغ وي فتحمل عنه، نه دا خلک دنه د دروغ رواخلي حتى تبلغ الآفاق، نبي دي دنیا دي ګډ ته دروغ ورسي. فيصنع به ما رأيت الى يوم القيامه، نو د قیامت پورې د سره دقه کی ګوره دا وخت کې ولا الله شلي دروغ به دي خلوي دي دا پوزا دا ارسو دا مخ دا ولا الله ټول دي چې کیږي دي وسپنه باندې ولا دا کس دي سره کوي د دروغ نزال لري ساتي، اشاعات نزال لري ساتي. اشاعات ستو لکه مثال کې بني خبر خو نه نولي حکومت خو دې خبر اعلان وکړو دروغ وي دې نه خبر ګوري ابل دې یزدکی فتبلغ الآفاق، د دنیا ګډ ته دروغ ورسي د قیامت پوری به دې سړی ته د سزا ملوي. د دین خدانه ته غلې کینی ته د چا ویلې چې خلکو د خبرونه بیانوا ریډیو والے ټي وي والے چې ته خبرونه بیانې، او په دې کې خاص کر هغه خلک دی ویلي کوم چې د ټي ویانو د چینل والدي دوی څومره دروغ وي والعياذ بالله، د چینل والے نه دي دوی چې څومره دروغ وي کته خبرې ته زباریان شي. دوی سب تجارت ته ګوره حقیقت ته نه بیانې، په ډېر کم ځایونو کې د صحیح حقیقت بیان کې غالبا دوی خپل تجارت ته پر دروغ وي. دروغ نه ځان لري ساتي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې سوی علیکم بالصدق، رښتیا وایي فإن الصدق يهدي إلى البر، رښتیا چې انسان د نیکی طرف ته بوزي. وإن البر يهدي إلى الجنة، او نیکی انسان کوم ځای ته بوزي؟ جنت ته بوزي. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، او کله چې سړی لګي رښتیا وي حتى يكتب عند الله صديقا، نو د الله په نس دی بالکل صدیق او رښتینی سړی ولیکل شي. او کوم چې دروغجن دی وإياكم والكذب، رسول الله دروغ نه ځان لري ساتي. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، دروغ انسان کوم ځای ته راکاږي؟ ګناهونو ته راکاږي. وإن الفجور يهدي إلى النار، او ګناه انسان کوم ځای ته راکاږي؟ جهنم ته راکاږي. وما يزال الرجل يكذب، او سړی لګي دروغ وي دا بس کې نه ستړي کېږي په دروغ باندې. والله العظیم زه خپل دي کسان پیژنم او تاسو هم پیژنئ، د په مجلس کې چې دروغ نه د خبره نه چلی نه دی به چې لس خبرو کې نو په لسو کې به اته دروغ او دوه بسې اب رښتیا چې دې سړي په قیامت پر سهاري چې دا خو صرف د عذاب د قیامت پورې، د قیامت پر صبح بل عذاب دی، دا خو صرف د قیامت پورې دی. رسول الله دا سړی دروغ وي حتى يكتب عند الله كذابا، نو د الله په نس دې سولي کړي شي دروغجن ولي کړي. متفق علیه، د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې عبد الله بن عمرو د معروف حدیث ته اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، پچا کې چې سلور خبرې د خالص منافق دي، او پچا کې چې سلور نه یوي، نو دغه د منافقت یو صفت ده. اولنې څه دی؟ اذا اؤتمن خان، چې امانت وسره کې خیانت کوي، و اذا حدث كذب، چې خبرې کې نو سوی دروغ، دا منافقت صفت ده. و اذا عاهد غدر، او چې وعده کې هغه نه پوره کوي. و اذا خاصم فجر، او چې جنگ کوي نو به کنځلي کوي. دا متفق علیه حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې. نه دروغ نه ځان لري ساتي، خاص کر د اشاعات نه ګوري. اشاعات زموږ د پښتنو کې د عادت ته چې خبرې تحقیق قطعا نه کوي ګوري بالکل. فیسبوک په دې فیسبوک کې 98% دروغ دي ګوري. د خبرونو ورته به کم لګي پلانې نیوز او پلانې نیوز او ابای کې دا خبر راځي. او زموږ د ځوانان څخه کې تحقیق حقیقي نشته، خو د شعر د بټه ولا رواچي مخې ته ځي دا دروغ دي کوي. ته د چا ویل چې د فیسبوک خبرې نشر کوه، اخبار نشو مسله نشر کوه، مګر په ځان باندې د سره د بوج مراوله بس پرې ضرور ما ته پته نشي دروغ دي کړشته، او غالبا هغه صحیح هغه دروغ. ته به کله کله دې خبر ورولګوي دې شوش عجیب ته پوښتنه کې هغه نور څه شي دې شوش پلاني ملک اعلان وکړو، پلاني بچا دا وي الته دې چلو دا دروغ چې نن سبب د انټرنیټ او فیسبوک باندې سم چریږي ته پوښتنه مکو. نو زه تاسو نصیحت کوم چې کومه خبره مخکې وړي نو اول څه کوي؟ تحقیق کوي. او چې تحقیق ته نه معلوم ته نه قیامت پر الله ته پوښتنه کې دا خبر ولې ته مخکې نه وړي بس دې غلې شکه چې سره وسار کې اخبار وګوري نو بیا لازم ته خلکو د اخبار بیانې کنه و بیانې یره نن په اخبار کې لیدلی نو هغه به دروغي. په دې کې د نړۍ کرانه
چې دروغ وي خلکو ته وسره سي دنه به بل رسي به بل رسي نه دي خبرو ځل لري ساتي دا دویم کس دی خغه دریم چې دی واما الرجال والنساء او هر چا غسړي او خزي او العورات غلغړ چيو الذين هم في مثل بناء التنور چاوي بديشي کند کیو لکه تنور چی فانهم الزنات والزواني نو دا زناکار سړي دي او زناکاری خزي دي ولدوی لغړ دي ځکه چې دوی شوق او په دنیا کې چې بدن د کپړې او باسي بدی کوم لغړ پراته بلکې تاسو خیال کړئ دا ور د کم ځای راځي ها موږ سوي ور د کم ځای راځي غوته د لاندې نه کنه نو بره راوخیږي دا ور ولې لاندې راځي چې عورت لاندې دی نه بدغه عورت باندې دوی زیناګانی کوي کنه بدغه عورت ته د ور لاندې نه راځي هم دغه طریقه وي د قیامت پورې دوی بدغه تنور کې پراته په دې بټۍ کې دنه او ور بلګیدل د ور د لمبي به دوی وي بره بره راخیږي بیا به کته شي بیا به دوی لاړ شي بیا به بره راوخیږي او دوی به کې د چغې چغاري وي د زنا سزا ځان لري ساتي د دې مرزنا الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو صفات ذکر کړی دی والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون زناګانی نه کوي کته استیادی بیانونه کړو صفات عباد الرحمن الرحمن د بندگانو صفات پای کې موږ په دې خبر به خط تفصیل کړو چې هغه زنا نه کوي هغه بیان ووري الله د مؤمنانو مبارک يسوي والذين هم لفروجهم حافظون او مؤمنان هغه دي چې خپل عورتونو خیال ساتي الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم کې استعمالي کوم چې کې استعمالي د خپل بيبي سره یا د وینځي سره فانهم غير ملومين الله دوی څوک نشي ملامت کول چې دخل الله ولا جایز کړي فمن ابتغى وراء ذلك نبي کدري ملار لټه فاولئك هم العادون د حد نبي تیر وځي بل الارشتي دول اريدي يا خزا او يا وينزا دريمشتي نه زار شم د الله دې خوګو خبرونه چې دي سی ونی چې دا حرام دي دا حرام دي دا حرام دي دا حرام دي سی ونی وی جایز دو دي پوښ چې دین له وسدي ټول حرام دي ادین له چې سړي ټول حرام دي په دې کې د ندام رالو چې نن سبا غټ مرز دي چې ولياذ بالله الکان جنکی بګي اختدي الله سبحانه وتعالى په دې راوچی اولاد زمونږ د ماشومانانو د لکانو د جنکو د عبادت کی په خپل لاس باندې منیو بس دا ګوره د زنا خور ده ته ویم ګوره دا د زنا خور ده او د دې غټه وجه موبایل په موبایل کې غلط تصویران کته بل غټه وجه دا چې دا باز کسان په کلونو پراتینو کورونو ته نزي دا غیدا یو خو دې ګناه وکړه بل والله العظیم الله دې قسم خورم اسپیټالونو ته ورشه اسپیټالونو کې به باغ ډاکټرانو به ورشه کوم چې د جنس د غسر تعلق ساتي نه داغونه ته پوښتنه کوي تاسو به غټ مرز ولا سوک راځي نه هغه دقه شان دمه خپل ډاکټر ته پوښتنه کوي زه د خپل خبر وکم زمانه یو ډاکټر سره ملاقات شي هغه د جنسي علم کې دغه خاصیتو هغه ته مې ډاکټر صاحب تسوي ولا لازم دغه الفاظو وی الکان تباو برباد شو دنیا کورونه وران شو ولی ما ډاکټر صاحب ولی تبا شو وی هغه د دې زنا د پیخي کوي دغه درسو ختم شي وجه سره وجه دغه مرز د کوم چې نن سبا عام شوی د پالکانو کې او بجنکو کې زمونږ د لکانو ځوانانو ته ګوري زیړی او اډو کې خرابي پملا به په ځواني کې ډړي نظر به ختمي دماغي وي سبق نه کینی چې ته د خبره کې دی به ودی ته بیا وتاسوي د وزن څه شی ته غني شي چې ته ولې بل څه دینداري نشي کولای د دې یو غټه وجه ده چې کوم سره د دې زینا د پیخي کوي د دې جسم ته قهاري دې خبره ته سم سره متفق یې کنه ها نن سبا د ځوانان دي چې څنګه زوګ مشرانو هغه شاندي چې چلې موږ مشران چې په حفاظت کیو هغه چرته دا قسم کارونه یا دا تصویرونه یا دا قصې دا جداغونه دي کړي وسوم دي سپینګری سره مې سره شپېټو کارو سپینګری تکړه سره وي او زمونږ غزوان سره چې ملو شي د
د 1900 کالو بس غریب بدی شي ته به دغه د ساتي وزي کیسه نو دا زدا نه دا خبره عام کوم موږ دي چې هر بیمار سړی به دا خو نه چې ځوانان غالبا نه جوړي بل څه مرز کې دي شي خدای غوځي نه کنه غټه وجه بګي او دا الله سبحانه وتعالى زموږ د ځوانانو حفاظت وکي او هغه ته انګريزانو زموږ دشمنانو خبيثانو هغه ته شک جیب تر اوسته دې وبکټ کې برودي تصویر به ګوري امام کې الیز بالله د عباس کسان ډکه میچو ته شمچو سره چې ځان له پیله ملګولې هغه ګوري او ماته څنګه واقع ذکر کړو یو ورځ ما بیان کو په خاتمه باندې نه ماته څه واقع ده صحیح حقيقي واقع ده او ما دې شقه علم نه اوریدلې خصقه هغه ما ته ویل دا واقع راغلی ده او زه یو کسانو پیژنم چې سره دا واقع راغلی وی هغه ما ته ویل دا زمونږ ورورو پلاری مو وی او دې چې کله دغه ته بولې لمبولو دي زیتنه د مخ لري تک تور او بدحالو ناغه مجبورن ته پوښتنه چې خپنه شي خو لکه دسي چل کړي ناغه د ویلي چې د شپې د شه نه به سهار منزل نه رب موجب دی نه جوړي به ما سپخین منزلم را باندې سره به د روټي ټیم شنو منګراو چې لکه د سړی سکه اخر نه بوري به سمات کړي ورغنه کولو جوړي کولو کړي ناغه مخه ته بټي وی کی ځان ته لګړ پیلم لګولې هغه چلیدو او د بدغه ټیم کې بخپل لاس باندې د شهوت پر کونو لاسم په عورت باندې پروت او لغړ بس په دې ټیم کې د الله سره ملاقات شي ځوانان د دې د لاسه تباو برباد شو والله لازم چې انسان د زړه جاړي ځوانان ګوره ختم شي الا من رحمه ربي په دې مرز کې اخته دي او په دې کې ګوره ذمہوار چې دي غټ هغه مور پلار دي ګوره مور پلار دي دغه نه بد علما دي زمونږ عوام سوي اول خو مولوی صاحب دا خبرې نه کوي او کینو دغه سوي عوام خیر دا خبرې مولوی صاحب په سپیکر باندې مکوا من زمونږ زنانه کې په بازارونو کې په هر طریقه ګرځي او کوم د انډیا فلم ګورو د انګريزانو د خبر نه غوته د مسلې په جمعات کې مبینه پښتاني په دغه ټیم کې ته پښتون نه یاد چې کوم بار فحاشي کې خو اولنی زمواري سوکتي مور پلار دي ځوان لک بکور کې نه سی واده ولنه کوي پیغله جنې بکور کې نه سی واده کوي نه اخر بعد د قصې کې الله سبحانه وتعالى زموږ بزوانانو الکانو جنکو باندې الله رحم وکي نو د دې ازینا نه بالکل ځان لري ساتي د سترګو حفاظت کوي او کدي باره کې تفصیل اوري نو صفات عباد الرحمن بیان اورل تم تفصیل کړي دا سویم کسان شو یا سویم شو درې سلورم وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا او هر چاغه سړی دی چاغه نهر کې لمبو هله هغه د وینیو او دی بل بوته بخله کې کانی اچول بیا به تو بیا برکان وته دا کسته چې سود به خوړو دا سود خور دی الله تعالی په خله کې کانی اچي سوال لاره نو جواب دی لکه د په دنیا کې دا سود خوړو جمع کوي د مطلب چې مال او فائدہ راکې کنه نو څنګه چې دا کانه انسان راځي او کانه خوري دا کانه ولې څه فائدہ ورکړي دا سزا ول الله ورکړي د سود نه ځان لري ساتي نن سبا د امت غټ تبعی او د ملکونو تبعی او د مسلمانانو په تبعی کې غټ سبب داري چې سود عام شوی او رسول زم حدیث کې خاصه پاویږي چې کم ملک او علاقه کې سود عام شو په خلکو باندې بدل الله عذاب راځي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه ايمان ولو د سود نه ځان لري ساتي بلکې الله سبحانه وتعالى په قران کې په سوره بقره کې سوې يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ايمان والو د الله نه ویریږي او سود څه کوي پری دی کو دې ته وکړه فإن لم تفعلوا نو کچری تاسو سود برې نه خو فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو بیا ځان تیار کوي جنگ ته د الله د طرف نه او د الله د پیغمبر د طرف نه تاسو به جنگ شو کوي الله بل سره جنگ کوي الله نو چې الله اعلان جنگو کې د چا سره تاسو خیال دې کامیاب شي دا به جون کې او برکت دې د بچو کې او برکت د وګړو موضوع د سود ده خو اسی
اشاره مو تو کړه حدیث کې راځي جابر نه حدیث ته لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي رسول صلی لعنت ولې باغ سړي چې سود خوري یا بل چای خوري یا لیکي یا گواہی ورکوي چې څوک هم په دې کې شریک دي رسول صلی الله باغ دې الله لعنت وي حدیث په صحیح مسلم کې یو بل حدیث وته هم دی عجیب دی عبد الله بن مسعود رضی حدیث ته الربا 73 بابا د سود دروازې دي دریو یا دروازې ایسرها په دې کې ټول کومه درجه کې چې کوم سود دی مثل ان ينكح الرجل امه لکه سړی چې خپل مور سره زنا کوي دا ټول هغه معمولی سود دی معمولی ګوره لکه سړی چې د مور سره زنا کوي امام حاکم دا حدیث وړه بل حدیث وړه او دا څومره عجیب دی عبد الله بن حنظله رضی الله عنه روایت ته باقي کې دی چې درهم ربا یو درهم د سود یاکله الرجل وهو يعلم او د پته چې سود حرام دی د بیا مخوري اشد من 36 زنيه لکه د شپږ در شپېری د زنا وکړه نشپږ در شپېری زنا د یو درهم د لاس نجيبه سړی په دې کې لګي په زرګاو په لکاو د ریالونو او روپیو د خوري دغه بسه نزان د سود نه لري ساتي دغه سود خورو دا غیر بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم او اما الرجل الكريه المراه او غسړی چې وي غډیر بدرنګ چې الذي عند النار يحشها ويسعى حولها دور به تیزو او دغه په خواته بګرځیدو فانه مالك خازن جهنم نو د جهنم غ چوکیدار دغه مالک دی د تذکیه او تاسو په قران کې اوریدلې ده الله په قران کې وجه جهنميان بسوي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك او دوی به आवाज وکړي چې اے مالک خپل رب ته وایي چې مونږه مړکې مونږه ختم کی نه دا مالک ته د اور په خوا کې جناس ته د جهنم غ چوکیدار وي تا ولیدو واما الرجل الطويل هر چې دنګ سړی دی الذي في الروضه چې هغه باغچه کې راشو او ډیر دنګ رسول سمو چې ډیر دنګوالي نه ما دغه سر نه لیدو فانه ابراهيم عليه السلام نو دا څوک دی ابراهيم عليه السلام واما الولدان الذين حوله وذا كما شومنان چې د بخوا کې فكل مولود مات على الفطره نو دا هر ما شوم دی چې په فطرت په صحیح دین باندې مړ شي نو د ابراهيم عليه السلام سره ولد على الفطره بفطرت باندې پیدا شوی فقال بعض المسلمين بعض صحابه يا رسول الله واولاد المشركين المشركين ما شومنان چې مړ شي دوی یا رسول الله رسول الله او اولاد المشركين المشركين ما شومنان بم بدغزيك دا اوس ګناه نشته کنه او ما شومنان واما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح او هرڅه قوم چې هغه نیم جسم سو ډیر خيستو او نیم ډیر بدرنګو فانهم قوم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا نو دا قوم چې څه عمل ډیر خکړه وسه بد کړه نو عمل ګډ وډو خپکمو او بد پکمو تجاوز الله عنهم نو الله دې رحمت ته وګوري چې الله ولا غبد عمل سکو هغه ولا معاف کو ځکه هغه ته سو ویلې شو ها ویلار شي په دې ولکه غوپو وجغوپو جلالو هغه بدرنګي دي سوا هغه دي ختم شي په بل روایت کې سره بیا دا راځي چې والدار الاولى التي دخلت دار عامه المؤمنين هغه ولني کور ته چې موږ ورننوتو نو د عام مسلمانانو کور د جنت ته واما هذه الدار او هر چې دا کور کوم کې چې موږ ولاړیو فدار الشهداء نو د شهیدانو خلکو کور دی وانا جبريل وهذا ميكائيل او زه جبريل مو د سوق دی د ميكائيل عليه السلام د دوه کس معلوم شو کنه یو جبريل او بل سوق دی ميكائيل فرفع راسه خپل سر اوچت فرفعت راسي ما خپل سر اوچت کو فاذا فوقي مثل السحاب نظام په سر باندې وریزه د پاسه به وریزه قال دي دوانو ما ته وي ذاك منزلك دغستا کور دی قلت دعاني ادخل منزلي ما بريد زيد خپل کور ته ورننوزم قال اغوي ما توي انه بقي لك عمر لم تستكمله استبجون کلا دمر وخت پاتې چې تا پورا کړی نه دی فلو استكملته کله چې تر خپل جون پورا تیر کې اتيت منزلك نو ته خپل کور ته راځي رواه البخاري د حدیث سره وړي امام بخاري
دا د رسول صلی الله علیه وسلم خوب فائدې دې تاسو واغسته کنه دا موږ مختصر خبرې وکړې اگر که بده کې فائدې ډېره زیاته او فائدې به ډېرې دي او زموږ همیشه کوشش د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره چې د عوامو یو تړون پیدا شي د قران او د حدیث سره نو غالبا درس یا په قران او یا په حدیث باندې کوو دا څومره لکه اوس یو پتا اوسه کوم مرګره په د حدیث باندې ان شاء الله تاسو ټول پوه شئ او کوم چې پوه شوي دي او د ترجمه یې د کړي نه په دې باندې ګوره کافي بیان هغه کولی شي یو ځای ته ورغی تعزیت ته یا بل څه خلک را جمع شوي دي او د پته چې موقع د اوس پکې سړی سوي او دا خوب وته یادي څومره قیمتي دی او څومره وګد دی لکه کافي بیان وکړي خلک وایي چې د مولا دی څومره وګد دی دا خلک وایي چې دومره وګد بیان وکړي دا خوب یاد کړئ د حدیث سره یاد کړئ او د دې چې کوم بعض فواید دي کوم د جماع اشاره وکړه داسې بعض فواید دي نو کوم د جماع اشاره وکړه نو دا سره یاد ساتئ او بیا خپلوانو ته خپل وړو ته غوته ورسوي الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په قران او حدیث باندې عمل کولو